السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د یاران کلیک یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست او د صحت په کلو کې به نغښتي یاست. که چیرې زموږ په چینل کې نوي یاست نو حتما در سره زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر هر چا تر مخه لومړی تاسو ته در ورسیږي. راځو ویډیو باندې پیل کوو. نننۍ ویډیو مو د بېغلتوب پرده، یعنې کله چې نوي وي نو څه ډول د دوی کومه تنساله آله په څه ډول جوړه شوې ده. راځو دغه باندې بحث کوو. یو څو لنډ مهم ټکي دي چې باید پر دغه باندې ځان پوه کړو. که چېرته غواړئ مخکې هم پوه شئ نو زموږ چینل تعقیب کړئ. روانې ویډیو ډېرې ضروري او اهمې ویډیو دي د هغه چا لپاره چې نوی یې واده کړی وي او نوی ژوند یې پیلېږي، را روان وي. هیڅ داسې ازموینه نشته چې وښیي یوه نجلۍ په طبیعي ډول د بکارت پرده درلوده او که نه. ډېر دوستان دي، خصوصا پښتانه، کله چې واده وکړي نو د واده په لومړۍ شپه ګوري چې آیا جینۍ د بکارت پرده شته او که نه. که چیرې د کومې نجلۍ بکارت پرده وایي یعنې وینه یې وکړه نو بیا هغه پښتون په ځان باندې فخر کوي، وایي چې زما ښځه چې وه لمن یې سپینه وه، کوم داغ پرې نه و. او که کومه نجلۍ بیا پرده پرې وي نو هغه ځوان چې وي تر مرګه پورې ځان ملامت احساسوي او په ځان باندې ګرمه اړوي چې ما چې کومه ښځه وکړه، کومه نجلۍ سره مې واده وکړو، دغه نجلۍ چې ده په لمن باندې تور داغ دی. راځو دوستانو په دغه باندې خبرې کوو. د بکارت پردې شلېدل ډېر لږ درد او ځینې وخت وینه لري. ممکن اول ځل نږدې کېدلو سره لږ وینه بهېدل وي، هغه هم د پردې د کش کېدلو او لږ پرې کېدلو له امله راځي. ځینې نجونې دا وینه لري او ځینې نجونې بیا نه، یعنې دا وینه ډېره زیاته او چټکه نه وي، یوازې څو څاڅکي وي. خو په ځینو وختونو کې د نجلۍ د بکارت د پردې دغه وینه او دغه درد هیڅ نه لري، ځکه کومې نجونې چې دغه پرده نه لري هغه په کوچنیوالي کې چې کومې نجونې شوخې وي یعنې ټوپونه اچوي، د هغې د بکارت پرده پرې کېږي. ځینې وخت داسې کېږي او ځینې وخت بیا داسې نه کېږي. نو تاسو لپاره دا یوه مهمه خبره ده چې هیڅ وخت شک مه کوئ په یو پښتانه او په یوه عزتمنه نجلۍ باندې چې ګواکې دغه نجلۍ به په خپل لمن باندې تور داغ ولري. دا ممکن د ټوپونو له وجې هم کېږي چې د بکارت پرده پرې شي او د ځینې ناروغۍ چې سخت درمل یې خوړل شوي وي د هغې له وجې هم کېږي چې دغه پرده وشکېږي. نو په دې هیله چې په دغه خبره باندې پوه شوي وي، که چیرې هم دغه ویډیو خوښه شئ نو حتما در سره زموږ دغه ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور دغه پښتانه چې په دغه خبره باندې سر نه خلاصېږي سر یې په خلاص شي. نور مو په ښاد او آباد خدای سپارم، رب مو مال شه. او په اخره کې یوه مهمه خبره بله هم درته کوم چې روانه ویډیو به مو په لومړي ځل جنسي اړیکه نیول باندې وي، چې څنګه په لومړي ځل چې کله زموږ لومړۍ شپه د نجلۍ سره کوو څه ډول ورسره وکړو. کله چې لومړۍ شپه زموږ واده وشو نو د نکاح درېیمه شپه باندې موږ خپلې کوټې ته خپلې مېرمنې سره یو ځای کېږو نو باید کوم کارونه ترسره کړو. را روانه ویډیو په همدغه باندې ده.